سلامونه. زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن مو د بحث دپاره ډیره مهمه موضوع ټاکلې. زموږ له معدې کوم ډول ترشحات کیږي، یعنی د دې ترڅنګ چې معده تیزاب تولیدوي نور کوم مواد تولیدوي. د معدې د تولیداتو په قطار کې تر ټولو مهمه زموږ سره HCl یا هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب دی. د ګسترین په نامه هارمون د معدې لخوا ترشح کیږي چې دا ډیر مهمه رول لري د تیزابو په تولید کې. همدا رقم د انټرنزیک فیکټر په نامه مواد د معدې له حجراتو نه ترشح کیږي چې دا بالاخره د ویټامین B12 د جذب او د پروسس سبب ګرځي. د سوماتوستاتین په نامه بل هارمون چې د اس سل یا د معدې د حجراتو نه ترشح کیږي او وظیفه یې هم د HCl یا د معدې د تیزابو کنټرول ده، یعنی په ډیره پیمانه او بې وخته باید ترشح نشي. همدا رقم د معدې د حجراتو نه بایکاربونیټ او میوکس په نامه مواد ترشح کیږي. دا د معدې هغه ترشحات دي چې بالاخره د دوی په مرسته هضم منځته راځي. ښه، راځو، دا زموږ مرۍ ده او دا هم معده. د معدې یو ډول حجره د پیرایټل حجراتو په نامه یادیږي. پیرایټل سلز یا پیرایټل حجرات، پیرایټل سل. د پیرایټل سل وظیفه څه ده؟ HCl یا د معدې تیزاب تولیدوي. تاسو ټول د دې HCl یا د معدې د تیزابو د نوم سره آشنا یاستئ. او انټرنزیک فیکټر جوړوي. انټرنزیک فیکټور یا هغه داخلي فکتورونه چې د ویټامین B12 په جذب او په پروسس کې ډیره مهمه ونډه لري. یعنی کوم مواد چې موږ خورو که په خپل ترکیب کې ویټامین B12 ولري، د دغه انټرنزیک فیکټر په واسطه باید دغه ویټامین B12 یا ویټامین B12 جذب لپاره آماده شي. ښه، د پیرایټل حجراتو ترڅنګ بله کومه حجره چې په معده کې موجوده ده د چیف سل په نامه یادیږي. چیف سلز یا د چیف حجره. او د دې حجرې مهمه وظیفه د یو انزایم تولید ده چې هغه ته پپسینوجن وایي. پپسینوجن ولې تولیدیږي یا ولې ترشح کیږي د معدې له حجراتو نه؟ ځکه چې دا د پروټینونو د ډایجسشن یا د هضم سبب ګرځي. پروټین ډایجسشن. دا کوم مواد چې موږ خورو او هغه په خپل ترکیب کې که پروټین ولري، لکه غوښه، د غنمو ډوډۍ، حبوبات غني منابع دي د پروټین، لکه دال، نخود، نسک، لوبیا. دغه بالاخره د چیف سل په واسطه اتومات پپسینوجن تولید شي او پپسینوجن راځي بالاخره د هضم سبب یې ګرځي. ښه، بله کومه حجره چې په معده کې موجوده ده او فعالیت لري هغه د میوکس سل په نامه یادیږي. میوکس سل یا د میوکس حجره. د میوکس سل فعالیت څه ده؟ ګورئ، دا د بایکاربونیټ په نامه مواد جوړوي. بایکاربونیټ هم د معدې په PH کې مهمه رول لري، هم د تیزابو په تولید کې. او میوکس په نامه مواد جوړوي. میوکس څه ته وایي؟ میوکس فرضاً دا زموږ معده ده. د معدې داخلي دیوال د همدغه میوکس په نامه موادو پوښلی ده. داسې دغه میوکس د تیزابو ضد خاصیت لري، یعنی تیزاب نشي کولای د میوکس په موجودیت کې د معدې دیوال ته صدمه ورسوي. له کوم ځای کېږي دغه لزجي، چسبناک او سلیخناکه مواد؟ دا میوکس نومیږي او د میوکس سل په نامه له حجراتو ترشح کېږي. بله مهمه حجره چې په معده کې موجوده ده هغه ته جی سل وایي یا د جی حجره. او د جی سل حجرات د ګسترین په نامه هارمون تولیدوي. ګسترین ډیر مهمه هارمون ده. کله چې ګسترین تولید شو اتومات ګسترین راځي د وینې جریان ته. دا فرضاً یو د وینې رګ ده. ګسترین راغی د وینې جریان ته او د وینې د جریان د لارې بالاخره ځان را رسوي چیرته؟ دې حجراتو ته، پیرایټل حجراتو ته. پیرایټل حجراتو ته چې کله را ورسېده
دا تنبیه کوي دې ته یې اړ باسي چې HCl یا د معدې تیزاب تولید کی انټرنزیک یا هغه داخلي فکتورونه تولید کی د څه دپاره یې تولید کی چې تر څو ډایجسشن یا هضم منځته راشي. ښه د دې ترڅنګ چې پیپسین وبخښئ جی سل د تیزابو د تولید سبب ګرځي، همدا رقم انټرنزیک فاکتور زیاتوي او بالاخره د جذب سبب ګرځي. د څه شي د جذب سبب؟ د ویټامین B12 د جذب سبب ګرځي. ښه کله چې د معدې په حجراتو کې وبخښئ کله چې جی سل ګسټرین هارمون تولید که دا د وینې جریان یا بلډ سرکولیشن ته راغی، بلډ سرکولیشن ته د وینې د جریان نه د بدن هر ځای ته چې ضرورت وي دا انتقالیږي. یو ستر ضرورت ورته څه ده؟ هغه د پیرایټل حجراتو تنبیه کول او اړباسل دي چې تیزاب تولید کړي. موږ ډي سل او اس سل یا د ډي او د اس حجرات هم لرو په معده کې او د دوی وظیفه د سوماتوسټیټین په نامو د موادو تولید ده. سوماتو سټیټین دا یو هارمون ده او وظیفه یې څه ده؟ کله چې د معدې تیزاب پوره شول یا نور اړتیا نه وي د معدې د تیزابو لپاره، نو دغه سوماتوسټیټین راځي لکه ګسټرین د وینې جریان ته او د وینې د جریان نه ځان بالاخره را رسوي. دا زموږ د وینې جریان د بلډ سرکولیشن او له دې نه ځان را رسوي بالاخره چیرته؟ جی حجراتو ته، جی سلز، او په جی حجراتو باندې عمل کوي. دې ته یې اړ باسي چې د ګسټرین مقدار کم تولید کړي. کله چې ګسټرین کم تولید شول بالاخره د معدې تیزاب کم تولیدیږي او په دې رقم باندې دا میکانیزم همداسې برقراره ده چې نه د معدې تیزاب بې وخته او بې وخته تولید شي یا له حده زیات یا له حده کم تولید شي. ښه د معدې ترشحات درې فیزه یا درې مختلفه بخشونه لري. 3 phases یا د معدې ترشحات د دغه درې میکانیزمونو په واسطه ترشح کیږي. یو ته موږ سفالیک فیز وایو، سفالیک فیز یا کفالیک فیز هم تلفظ کیږي. کفالیک یا سفالیک فیز څه ته وایي؟ کله چې موږ د ډوډۍ د خوراک په هکله فکر کوو یا د کومو خوړو بوی زموږ تر مشامه شي یا چرت وهو د کومو خوړو په هکله یا ډیر وږي یو، په دغه وخت کې سفالیک فیز څه کوي؟ زموږ د اعصابو مرکزي سیستم CNS کمانډ ورکوي زموږ د اعصابو اتومات سیستم یا اټونامیک نروس سیستم ته. د اعصابو دغه اتومات یا خودکار سیستم دوه بخشه لري، سمپاتیټیک او پاراسمپاتیټیک. پاراسمپاتیټیک چینل چې د ویګس عصبي رګ هم پکې شریک ده، ویګس نرو، دا فعاله کیږي او سیده راځي دا ویګس نرو کوم ځای ته؟ جی سل ته. دا زموږ جی سلو څه کوي؟ موږ د ډوډۍ یا د خوراک په هکله فکر وکړو یا بوی زموږ تر سږمو راغی، اعصاب اتومات خپل انګیزې د دغه عصبي سیستمونو د چینلو د ادرسه رالیږي چیرته؟ جی سل ته. جی سل ګسټرین تولیدوي، ګسټرین ورځي د وینې جریان ته او له وینې جریانه راځي پیرایټل حجرې ته او پیرایټل حجرې باندې تیزاب زیاتوي. دا شوه کفالیک فیز. کله چې موږ ډوډۍ وخوړله، فرضاً راځو دې اړخ ته، ډوډۍ مو وخوړله، ومو ژوله او دا ډوډۍ بالاخره راغله معدې ته. درست؟ کله چې خواړه معدې ته راننوځي، موږ په معده کې یو ریسپټر لرو چې هغه ته میکانرو ریسپټر وایي. میکانرو ریسپټر، دغه میکانرو ریسپټر یا د میکانرو آخذه اتومات راځي عصبي سیستم، مرکزي سیستم یو دوه جزء چې هغه په معده کې موجود دي. یو پاراسمپاتیټیک چینلونه چې د اعصابو د مرکزي سیستم د ویګس نرو په واسطه یا ویګس عصب په واسطه راځي او تنبیهات کوي د تیزابو د تولید او د ګسټرین د تولید لپاره. همدا رقم دغه مکارنو ریسپټرز راځي په
انټریک نروس سیستم یا د معدې په داخل کې ځینې عصبي چینلونه دي. دغه عصبي چینلونو ته موږ انټریک نروس سیستم وایو، یا هغه عصبي سیستم چې په داخل د جهاز هاضمې کې فعالیت کوي. دا تنبیه کوي او د انټریک نروس سیستم په واسطه باندې د جی سلز او د پریټل حجرات تنبیه کیږي. په نتیجه کې اچ سی ال یا د معدې تیزاب جمع ګسټرین یا هغه هارمون چې د معدې تیزاب او نور ترشحات تنبیه کوي زیات تولیدیږي او بل اخره خوړل شوي خواړه په داخل د معده کې د هضم یا د ټوټه ټوټه کېدو سره مخ کیږي. ښه، دغه ترشحات دي چې مستقیما د اعصابو د خوا کنټرولېږي. راځو کله دغه ترشحات متزلزله کیږي او موږ د ګواښونو سره مخ کوي یا د ناروغیو موجودیت کله حتمی ده. ښه، تاسو ولیدل چې د معدې تیزاب او تولیدات د څو فیزونو کې کېدل. یوې و سفالیک فیز او کله چې ډوډۍ وخوړل شله او بعد له خوراکه کوم تولیدات وشو د ته موږ وایو ګسټریک فیز یا هغه بخش چې په معدې پورې ارتباط لري. اولینه یې په مرکزي سیستم پورې و، ځکه موږ د خوړو په هکله فکر کوو یا بوی راته او معده به تنبیه کېدله تولیداتو ته. په ګسټریک فیز کې کله چې خواړه راننوتل معدې ته، معده لاس په کار کیږي، په هغه کې عصبي سیستم هم را سره دخیل ده چې انټریک نروس سیستم فعال کیږي او دغه انټریک نروس سیستم راځي خپل تولیدات خپل هغه حجرات چې په معده کې موجود دي د هغو تولیداتو د زیاتوالي سبب ګرځي. ښه، امبیلنس ګسټریک سیکریشن یا د معدې د ترشحاتو عدم تعادل د سوء هاضمې سبب ګرځي، د دلجوشۍ سبب ګرځي، ډیری وخت د اسهالاتو سبب ګرځي. امبیلنس ګسټریک سیکریشن یعنی ګسټین او تیزاب او نور فکتورونه چې اړین دي د هضم لپاره کله حد کم تولید شول هم هضم خراب، کله حد زیات تولید شول هم هضم خراب. په امبیلنس کې اساسي رول څه لوبوي، یعنی کله منځته راځي. اکثرا د طبي نسخو کتابونو له ادرسه غټ علت په دغه عدم تعادل کې سایکولوژي ده، سایکولوژیکل کازز. په سایکولوژیکل کازز کې څه ډیپریشن، ژور خفګان، رواني ستونزې، قهر، غوسه، اندېښنې که چیرې د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي نو عصبي سیستم او د اعصابو پورې مرتبط محیطي سیستمونه چې هغه خودکار عصبي سیستمونو کې حسابیږي اټونومیک نروس سیستم هغه تنبیهات نه کوي او په وسیله یې دغه مواد کم تولیدیږي چې کله کم تولید شد موږ د هضم د نقصان سره مخ کیږو، هضم په سمه توګه منځته نه راځي. د قهر او غوسې او تشویش او اضطراب ترڅنګ دویم اساسي علت چې د دغه ترشحاتو د کمبود سبب ګرځي هغه التهاب او عفونتونه دي. په التهاباتو او په عفونتونو کې تر ټولو مهمه زموږ سره د معدې میکروب ده، یعنی اچ پایلوري هلیکوبکټر پایلوري. تاسو حتما د نوم سره آشنا یاستئ، یو ډیر مشهوره میکروب ده او په اچ پایلوري کې کیږي څه راځي اچ پایلوري معدې ته فرضاً دا زموږ معده ده، اچ پایلوري راغی د معدې په دیوالونو باندې ونښته او هغه نورمال فعالیتونه چې تولیدات دي د معدې هغه خرابوي او آهسته آهسته معده د السر یا د زخم سره مخ کوي. د اچ پایلوري په موجودیت کې هم دغه ترشحات خرابیږي او د سوء هاضمې شانسونه زیاتیږي. د دې ترڅنګ ډیری وخت د اچ پایلوري ترڅنګ د نسوارو سګرټو استفاده کول د دغه ترشحاتو د عدم تعادل سبب ګرځي. عفونت، التهابات، میکروبونه دا ټول هغه علتونه دي چې د قهر او د غوسې او د تشویش او د اضطراب ترڅنګ د معدې ترشحات کموي او په کمو ترشحاتو کې مسلماً د معدې وظایف متزلزله کیږي. د دغه وضعیت د معالجې لپاره ورزش بهترینه ذریعه ده. د ورزش کول، د اوبو څښل او ورسره که چیرې دردونه طولاني کیږي، تکلیف اوږدې مودې ته غځول کیږي، په هغه صورت کې د معالج ډاکټر سره باید وګورو چې علت پیدا کړي او موږ علت برطرف کړو. مننه.